د قرآن کریم د ترجمې 42م درس سورة البقره 155 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اوزنی الناس د خلقنا ومن الناس اوزنی د خلقنا من آغا څوک دی یتخذو چنیسی من یتخذو آغا څوک دی چنیسی من دونی پرتد اللہ اللہ تعالینا من دون اللہ پرتد اللہ تعالینا د اللہ جل جلالہ سرا اندادن شریکان، یعنی د اللہ تعالی پزای بوتانو او انسانانو تا عبادت کوي او دا عقیده لري چې بوتان او انسانان خلق تا خیر او شر، عزت او دولت ورکولی شي، نو په دې خاطر او په دې تمه یحبون محبت کوي دوی هم د اغوی سرا، یحبونهم محبت کوي دوی د اغوی سرا، یعنی شریکانو سرا، کا پشان حب د محبت اللہ د اللہ تعالی، کا حب اللہ پشان د محبت د اللہ تعالی، یعنی د دې د پارا ورسره مینه کوي، عزت کوي او تعظیم او احترام کوي چې ګینی دا بوتان او انسانان د دوی هر ضرورت پوره کولی شي. و حال دا چې الذین آغا کسان آغا خلق آمنو چې ایمان راوړی دی، آمنو چې ایمان راوړی دی یعنی مؤمنان دی، اشدو ډیر کلک دی، حبا لله په محبت کې د الله تعالی، یعنی که د مشرکانو کوم حاجت د دوی د معبودانو په واسطه پوره نشي او یای په تکلیف کې زیاتوالی راشي، نور نو نه اغي بوت یا زیارت یا بابا یا پیرتا نه نور ورزی او نه ورسره محبت کوي، بلکې د اغه درگاه د همیشه د پاره پریږدي او د بل بوت یا زیارت یا بابا او یا پیر دربار ته ورزي. لیکن د مؤمن خبره داسې نه ده، د مؤمن محبت او مینا د الله تعالی سره هیڅ کله نه کمیږي، بلکې د تکلیف او مصیبت په وخت کې نور هم زیاتیږي. الله تعالی ته رجوع کوي او نور هم خپل رب ته نزدې کیږي. نو دا دی د مشرک
او مؤمن د محبت فرق. ولو او که یرا لیدلی وو الذین هاغو خلقو الذین هاغو خلقو ظلمو چې ظلم کړی دی یعنی بوتان او انسانانی د الله تعالی سره شریکان او معبودان نیولی دی نو که دوی آغا صحنه او منظره لیدلی و اذ کله چې یرونا دوی وویني اذ کله چې یرونا دوی وویني العذاب عذاب یعنی د آخرت عذاب نو پوه شوي به وو ان چې بېشکه القوة طاقت لله خاص د الله تعالی سره دی جمیعا ټول یعنی که چیرته دوی ته دا معلومه وه او آغا عذاب چې په آخرت کې ګناهګارانو ته ورکول کیږي که چیرته دوی هغه عذاب لیدلی وو نو دوی به پوه شوي وو چې ټول طاقت او قوت صرف د الله تعالی سره دی هیچ چا سره نور طاقت نشته دی پرته د الله تعالی نه نه څوک چاته عزت ورکولی شي نه دولت ورکولی شي نه شهرت ورکولی شي نه ژوند ورکولی شي نه صحت ورکولی شي او نه مرګ ورکولی شي او په دې به هم پوه شوي وو و ان او بېشکه چې الله تعالی شدید و سخت العذاب عذاب والا دی یعنی که دوی آغا صحنه او منظره د عذاب لیدلی و کم عذاب چې په آخرت کې ګناهګارو ته ورکول کیږي نو پوه شوي به وو چې پرته د الله تعالی څخه د بل هیڅ چا سره نه زور شته او نه طاقت نو هیڅ کله به نه شرک کړی وو او نه به یې وکړي او نه به پرته د یو الله تعالی څخه د چانه د خیر او شر تمه وکړي او نه به بل چاته سر ټیټ کړي د قیامت په ورځ کله چې د حشر په میدان کې پیروان او موریدان پیروان یعنی آغا خلق چې د چا تابعداري کوي نو د حشر په میدان کې چې دا پیروان او موریدان د خپلو فاسدو رهبرانو او جعلی او فاسدو پیرانو سره مخ شي نو په ځای د دې چې پیروان او موریدان د هغوی نه خفه او ناراضه شي برعکس او سرچپه فاسد رهبران او جعلی پیران به د موریدانو نه بیزاری ښکاره کړي او ورته به وایي چې مونږ تاسو نه یې ګمراه کړي نه مو در باندې زور کړی دی او نه مو دعوت در کړی دی او که چا ملایکې یا کوم نیک کس خپل معبود جوړ کړی وي او د الله تعالی سره شریک کړی وي هغوی به هم ترې نه انکار وکړي چې تاسو نه مونږ ته عبادت کړی دی او نه درنه خبر یو الله تعالی فرمای اذ کله چې تبرأ بیزار شي
الذین تبعوا آغا خلق چې متابعت شوی دی، یعنی خلقو یې په دنیا کې پیروي کړې ده، لکه ځینې فاسد مذهبي او سیاسي رهبران. نو کله چې دا رهبران او لیډران بیزاره شي من الذین د آغو خلقنا اتبعو چې د دوی پیروي یې کوله په دنیا کې، ورعاو او وویني دوی العذاب عذاب، وتقطعت او قطع شي بهم د دوی الاسباب ټول اړیکې ټول رشتې، یعنی چې فاسد سیاسی او مذهبي رهبران او جعلی پیران به د آغو خلکو نه بیزاره شي چا چې په دنیا کې د دې رهبرانو او پیرانو لمنې نیولې وي. د دوی په اشارو به یې ظلمونه کول، خلک به یې وژل، د خلکو عزتونه به یې لوټول، د دوی د دروغجنو وعدو په سبب به یې د الله او د رسول خبرې نه منلې. نو کله چې پیروان د رهبرانو او جعلی او فاسدو پیرانو بیزاری وګوري، نو د دوی سره شوي ټولې د دروغو وعدې او امیدونه به قطع شي، او رهبران او پیران به د دوی سره څه کومک وکي، هغوی خو به په خپله په عذاب کې گیر وي. نو دوی به وایي، الله فرمای وقال او وایي به الذین آغا خلق اتبعو چې پیروي یې کړې وه، یعنی په دنیا کې د فاسدو رهبرانو او پیرانو پیروي کړې وه. لو ان کشکې که چیرته لنا مونږ ته کرتن دنیا ته بیا تلل وی، فنتبرأ نو مونږ به بیزاره شوي وو، منهم د هغوی نه یا د دوی نه، کما لکه څنګه چې تبرؤ هغوی بیزاره شو یا دوی بیزاره شو منا زمونږ نه نن د قیامت په ورځ. کذالک امدارنګه یریهم ورخی هغوی ته الله تعالی اعمالهم عملونه د هغوی حسرات د پاره د افسوسونو علیهم په هغوی باندې، یعنی د افسوسونو د زیاتولو د پاره به ورته د دوی بد اعمال ورخی. نو دوی به وایي چې کاشکې چې دا بد عمل مې نه و کړی، او دا مې نه و کړي، او دا مې نه و کړي، کاشکې چې د نبي علیه السلام څخه مې انکار نه و کړی، کاشکې چې په قرآن مې ایمان راوړی و، کاشکې چې شرک مې نه و کړی، او داسې نور. نو ځکه قیامت ته یوم الحسرت یعنی د افسوسونو ورځ هم وایي. وما او ندی هم دوی بخارجین وتنکی من النار د اورنا، یعنی مشرکان د دوزخ د اورنا
نشي وتلی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.